د اسرائیل، امریکا او ایران د روان کړکېچ په اړه تازه او وروستي معلومات خپاره شوي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د ایران د مشرتابه 2 پوړه له منځه وړل شوي او اوس یې د 3م پوړ وار دی. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ د جمعې پر ورځ خبر ورکړی چې امریکا د شنبې له ورځې راهیسې په ایران کې د پوځي عملیاتو له پیله تر اوسه 3000 هوایي ګوزارونه ترسره کړي دي. د اونۍ په پای کې د دغو ګوزارونو شمیر په څرګند ډول ډیر شوی دی. سپینه ماڼۍ خبر ورکوي چې امریکا د ایران د راتلونکي مشرتابه لپاره د احتمالي نوماندانو په توګه د څو کسانو ارزونه کوي. په ورته وخت کې یې ټینګار کړی چې امریکا د ایران پر هوایي حریم د ولکې د ترلاسولو په هڅه کې ده. د اسرائیل پوځ بیا وایي د شخړې له پیل راهیسې د اسرائیل هوایي ځواکونو پر ایران له 6500 څخه زیات بمونه غورځولي دي. د اسرائیل جیټ الوتکو په ټولیز ډول 2500 عملیاتي الوتنې ترسره کړي او 150 بیلابېلې د ګوزارونو څپې یې عملي کړي دي. بلخوا د امریکایي ځواکونو مرکزي قومندانۍ اعلان وکړ چې د پنجشنبې پر شپه د ایران 9 ډرونونه د بحرین پر استوګنیزو او ملکي سیمو توغول شوي دي. اخوا د اسرائیل پوځ د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د ایران په څو سیمو کې یې پر ضد باندې 400 موخو هوایي ګوزارونه کړي دي. په دغو موخو کې د بالستیک توغندیو توغونکي او د ایران د ډرونونو د زیرمو تاسیسات هم شامل دي. د ایران سپاه پاسداران وایي چې د جمعې پر ورځ د متحده عربي اماراتو، اردن او قطر په ځینو سیمو کې د امریکا راډاري سیسټمونه په نښه کړي او له منځه یې وړي دي. د امریکا د ټاډ راډارونه چې په اماراتو او اردن کې موجود وو ویجاړ شوي دي. همدارنګه د امریکا FPS 132 د لرې واټن څاریز راډار چشم صحرا چې په قطر کې ځای پر ځای وو د سپاه پاسداران د توغندیو او ډرونونو لخوا له منځه تللی دی. د امریکا پر پوځي اډو د عملیاتو په لړ کې یې په کویټ کې پر یوه پوځي اډه ګزار کړی او د دوی په وینا په دې اقدام کې د امریکایي ځواکونو د اړیکو ټول تجهیزات له منځه تللي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.